سلامونه او درنښت. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې اکسس پوینټ موډ څه رقم موډ دی. همدارنګه دا ټي پي لینک ډیوایس به موږ په کومو حالاتو کې اکسس پوینټ موډ ته اړو. ملګرو دلته ما بسته تیوري لیکلې خو زه به یې درته ډېر په سمپل الفاظو کې ووایم. ګورئ تاسو سره یو وایر دا ټي پي لینک یا ټنډا که هر ډیوایس وي دغه ټنډا هم د څلور موډو سپورټ لري، ټي پي لینک هم همدارنګه. تاسو سره یو ټي پي لینک دی هغه تاسو په وایرلس راوټر موډ کې چلولی. موږ چې کوم ډیوایس په وایرلس راوټر موډ کې وچلو دا هغه ډیوایس وي چې دلته به مستقیما به دیر ته داسې د وین پورټ ته به انټرنیټ راغلی وي. دې سره به خلک وایرلس هم کنیکټ کېږي او وایرډ به هم کنیکټ کېږي. اکچولي دې کې به ډي سی پي فعال وي، دا به نیټینګ کولی شي، دا به نور ډېر کارونه کولی شي، یعنې انټرنیټ ډسټریبیوشن به کوي چې دا زموږ عموما دې ته موږ مین ډیوایس وایو چې دا زموږ مین ډیوایس دی. صحیح ده. اوس موږ کوم ځای کې موږ اکسس پوینټ موډ ته ضرورت لرو، که هغه ټنډا وي که ټي پي لینک وي، تاسو به کوم حالتو کې دا په اکسس پوینټ موډ کې چلوئ. د نمونې په ډول یو منزل دی ډېر لوی، په دې کې 4-5 اطاقه دي یا هم د دې نه کم یا زیات. دلته دا ډیوایس خلکو ته خدمات ورکوي شي. صحیح ده. اوس بره دویم چت را سیګنل ډېر سلو ځي او نورو اطاقونو ته بیخي رسېږي نه، د اول اطاق ته کمزوری رسېږي. نو موږ څه کار کوو؟ موږ یو ټي پي لینک ډیوایس دلته راوړو. تاسو د سپیکر کوئ د لاندې هم ټي پي لینک دی، بره هم ټي پي لینک دی. موږ یو کار کوو، د دې ډیوایس د دې لین پورټ نه، دا ته اوس وایم د دې ډیوایس د لین پورټ نه، ځکه د دې ډیوایس لین پورټ ته خو انټرنیټ راغلی که نه، د دې ډیوایس د لین پورټ نه موږ یو کیبل اخلو، داسې راوړو د دې ټي پي لینک په لین پورټ کې ورکوو او دې ډیوایس ته موږ یو سټیټیک آی پی اډرس ورکوو چې د همدې په سبنیټ کې وي. صحیح ده. اوس خلک به له دې سره کنیکټ کېږي، خو یاد وساتئ ملګرو دا چې دا ډیوایس ما په اے پی موډ کې واچلو، دلته به ډي سی پي ډیسیبل کوو نه به وي، دا نیټینګ بیا نشي کولی او البته موږ به پې نیټینګ کوو نه. نو څنګه چل به وي؟ دې سره به اوس دا به یو ځان ته کولی شي دلته چې کوم ایس ایس آی ډي د ملګرو دې کې چې کوم ایس ایس آی ډي یا نوم دی دا کولی شي چې بره تاسو کولی شئ چې سیم ټو سیم وساتئ او کولی شئ چې ډفرنټ یې کوي، دا ستاسو په خوښه. اوس به دې کې کار به څه کېږي ملګرو؟ دا ولې ما اے پی موډ کې وچلو؟ دلته به اے پی ګوره اے پی اکسس پوینټ موډ همداسې موډ دی چې ایگزیسټینګ نیټورک آلریډي شته، دا صرف د ستاسو د نیټورک ایکسټینډ کوي، پراخوي، مخکې لیږي. ګوره دلته خو آلریډي نیټورک شته، صرف مې دا کس دې نه مې یو لینک راواوست، د دې په لین پورټ کې مو واچو. اوس د سره چې څوک کنیکټ کېږي لکه دا نفر کنیکټ شو، نو دلته ډي سی پي نشته، دلته نیټینګ میټینګ نشته، مستقیما به د چې دلته د سره کسان وایرلس کنیکټ شو دا به دا ریکویسټ داسې راوړي د لین کیبل په واسطه، دلته منیجمنت به ټول دلته کېږي، یعنې دلته منیجمنت نه کېږي، منیجمنت به دلته نه کېږي، صرف د ایگزیسټینګ نیټورک پراخولو دپاره موږ اکسس پوینټ موډ چلو. صحیح ده. په اکسس پوینټ موډ کې موږ نیټینګ نه کوو، ډي سی پي نه فالو، ټول خدمات به په مین راوټر کې وي. نو دا ډیوایس چې کوم دی دا بره کوم چې په اے پی موډ کې دی دا به صرف دلته د سره کنیکټ شي چې دغه کسان چې د سره وایرلس دلته کنیکټ کېږي دلته یې راورسوي. نو اے پی موډ زده کوئ. اکسس پوینټ موډ موږ هغه وخت کې چلو چې ایگزیسټینګ نیټورک جوړ دی، صرف په پراخوو. اوس که دا ډیوایس هم تاسو په وایرلس راوټر موډ کې وچلوئ، دلته به ځان ته ډي سی پي، دلته به ځان ته نیټینګ، نو دلته هم نیټینګ کېږي، دلته هم نیټینګ کېږي، نو ډبل نیټینګ او دا ډېر غټ مشکلات پیدا کوي. دا بهترین آپشن دی. یا تاسو داسې هم کولی شئ ملګرو، ګوره آلریډي تاسو سره ډسټریبیوشن سیسټم جوړ دی تیار، یعنې د نمونې په ډول تاسو سره د سیسکو راوټر دی، د سیسکو سویچ دی. تاسو غواړئ څه وکړئ؟ ګوره د نیټورک پراخوئ داسې آلریډي د سویچ سره څوک په تار کنیکټ دی، هغې ته انټرنیټ راغلی، یعنې د سویچ کې انټرنیټ شته. تاسو سمپلی د سویچ د دې یو پورټ نه کیبل راوړئ او د دې اکسس پوینټ دا ټي پي لینک موډ ته په اکسس پوینټ موډ کې چلولی او دلته تاسو دلته یو سټیټیک آی پی اډرس ورکوئ. اوس چې دې سره څوک کنیکټ کېږي دا ډیوایس ګوره انټرنیټ منیجمنټ نه کوي، صرف دا نیټورک ایکسټینډ کوي، د دې ساحې نه نیټورک تاسو ایکسټینډ کړو دې ساحې ته. اکسس پوینټ موډ همدغه تعریف دی. نو چې څوک د سره کنیکټ کېږي دا به یې لیږي د سویچ ته، سویچ به بره راوټر سره او راوټر به ورته یا آی پی اډرس ورکوي، داسې په دې ترتیب باندې ایگزیسټینګ ستاسو نیټورک پراخ کول دپاره به دا کار کوئ. دې کې به مونږ کار څنګه کوو ملګرو؟ ښه طریقه زده کوئ. زه به اوس زمونږ ټاپالوجي هم داسې ده، زه تاسو ته اوس داسې څه کوم. موږ ته انټرنیټ راغلی، دا څومره څه شو، موږ ته انټرنیټ راغلی داسې دې ډیوایس وین ته، څوک چې د سره وایرلس کنیکټ کېږي او یا وایرډ کنیکټ کېږي هغه ته به انټرنیټ ورځي. موږ به د دې لین پورټ نه کیبل راوالو او دلته بهترینه ټاپالوجي هم دا ده ملګرو، تاسو سرچ وکړئ، بهترین ټاپالوجي هم دا ده. د دې په وین پورټ کې به نه ورکوو، دا کوم ډیوایس چې موږ غواړو په اکسس پوینټ موډ کې وچلوو د دې په لین پورټ کې به ورکوو.
کولی شي همدا ډیوایس د ډي سی پي په واسطه د دې ځینې آی پی اډرس والي، خو دا به ورته هر ځل ډیفرنٹ آی پی اډرس ورکوي. نو موږ به د ای پی ډیوایس ته د منیجمنټ لپاره سټیټیک آی پی اډرس ورکو، خو د همدې رینج نه چې دلته کم رینج د همدې رینج نه به ورته ورکو. داسې آی پی اډرس به ورکو چې د دې ډیوایس دغه ډي سی پي پول نه د باندې چې بل چاته بیا ورنه کړي. اوکې دلته به ډي سی پي ډیسیبل کو، دلته به نیټ نه کو، بل کار به نه کو، بس دې سره به خلک کنیکټ کیږي او مستقیما به دا دلته راوړي، آی پی اډرس به دیز نه ورکول کیږي. ګورئ ملګرو که تاسو غواړئ چې رومینګ وکړئ، سیملیس رومینګ، نو دلته چې کوم ایس آی ډي دا دلته چې کوم ایس آی ډي دا سیم ټو سیم وساتئ. نیټورک هغه چې کوم دبليو دغه د په بخښنه سکیورټي موډ دی دبليو پی ای یا دبليو پی ای 2 دا هم سیم ټو سیم وساتئ او پاسورډ هم سیم ټو سیم وساتئ. نو تاسو سره به څه وي؟ تاسو به رومینګ ترلاسه کوئ. یوه خبره بله مې یاد ساتئ ملګرو، تاسو کولی شئ خو دلته بیا مکمل سپیډ سم نیمایي کمیږي. تاسو کولی شئ دا ډیوایس په ریپیټر موډ کې وچلوئ چې وایرلسلی دې ډیوایس سره کنیکټ شي، د وایرلس په واسطه د تار په واسطه نه، او بیا بیرته خلکو ته اس آی ډي براډکاسټ کې کنیکټ کیږي چې دا به راتلونکي کې موږ ووایو چې دا مکمل سم نیمایي سپیډ کموي. دا ډېر مشکلات جوړوي. دلته ما ټول معلومات لیکلي. تاسو یو ډیوایس په اکسس پوینټ موډ کې چلوئ، لین پورټ به د دواړو ډیوایسونو کاروئ. د ډیوایس ته کوشش وکړئ چې سټیټیک آی پی اډرس ورکړئ د هماغه رینج نه کوم چې بره ډیوایس وي. او ریپیټر موډ چې دی هغه مشکلات جوړوي، سپیډ ډېر کمزوری کوي. او سیملیس رومینګ دپاره تاسو سیم ټو سیم اس آی ډي وساتئ او پاسورډ او دا سیم ټو سیم وساتئ. راځو تیوري به همدومره بس، اوس به پریکټیکل کار وکړو. ګوره تاسو زه اوس پوه کوم بره زموږ ټینډا ده، دا په وایرلس راوټر موډ کې ده. تاسو به زه دلته وښیم. ګوره پر راوټر موډ کې ده. دا زموږ پبلیک آی پی اډرس دی چې انټرنیټ راغلی دی. دلته تاسو کتلی شئ چې دلته د دې ډیوایس آی پی اډرس 192.168.0.50 دی. د دوی ګیټ وای چې دغه چې په بخښنې سره کمپون چې موږ جوړ کړی 199 تر 200 پورې آی پی اډرس صحیح ده. نو زه به اوس د خپل ټي پی لینک ما سره په څنګ کې پروت دی، دا به له دې ډیوایس سره کنیکټ کړم. نو زه به اول یو کار وکړم، را به شم له دې ډیوایس سره به وایرلسلی کنیکټ کړم. اوس به کنفیګریشن کوم صحیح ده. ټي پی لینک زه غواړم ټي پی لینک په اکسس پوینټ موډ کې وچلوم. دې لپاره به زه سمپلی راشم زموږ د ټي پی لینک زه بره ډیوایس نه ډسکنیکټ شم. دلته راځم. ګورئ ملګرو تاسو دې ځای کې د نیټورک موډ اخیستی شي دې نه اکسس پوینټ چې کله مو اکسس پوینټ واخیستو دا به سیو کوي، دا به دې نه اوکې کوي، دا ډیوایس به ریبوټ شي، ریسټارټ کیږي، بندیږي، بیا چلنیږي. نو چې تاسو وګورئ په وایرلس راوټر کې څومره ډېر ټیبونه دي، په اکسس پوینټ موډ کې به ډېر کم شي، ځکه بیا هلته دومره توانایي نه لري. دا بیا داسې چټي غوندې شی شي، یعنې څنګه داسې شی شي داسې کوم خاص کار به نه کوي. سمپلی هغه خلک چې د سره کنیکټ کېږي دا به یې بره وړي. نو زیاتره ارګنایزیشن کې د ریپیټر او دبليو اس پی موډ پر ځای دا کارول کېږي ځکه د مشکلات ډیر زیات نه وي. په ریپیټر او دبليو اس پی موډ کې سپیډ مشکلات ډیر زیات وي. نو زه صبر کوم چې دا ډیوایس ریسټارټ شي. ګورئ اکسس پوینټ موډ ته چې کله راغلی دغومره سیټینګ کوچنی شو، ډي سی پی، ګیس نیټورک، وایرلس، نور هغه تاسو که نیټورک راشي هغه د وین پورټ سیټینګ حالان کې ډیوایس او د باندې وین پورټي خو دې نه هغه د وین سیټینګ لاړ ځکه دا خو اکسس پوینټ شو، د سره مستقیما څوک انټرنیټ نه کنیکټ کوي، دا صرف تاسو نیټورک ایکسټینډ کوي. الریډي به یو مین ډیوایس هغه ته به ارته اساین دی سره د مخ ته وړي. ګورئ ښه اوس ما سره انټرنیټ نشته، که څه هم زه دې سره کنیکټ یم. ګوره زه هم دې ټي پی لینک سره کنیکټ یم. ټي پی لینک خو انټرنیټ پکې نشته. ګوره ویکیپیډیا نشته که نه. اوکې زه اوس راځم دا به دغه موډ ته واړم. د دې لپاره تاسو سمپل کویک سیټ اپ کارولی شئ په اسانۍ باندې. دلته راشئ دا نیکسټ کوئ، دې ځای نه کوم موډ ته یې اړئ اکسس پوینټ موډ ته نیکسټ کوئ. اوس دا خو بره له چا سره کنیکټ کول غواړي که نه، نو بره ډیوایس سره به دا زه کنیکټ کړم. د دې لپاره چې دا زه بره ډیوایس سره کنیکټ کړم په بخښنې سره کوم موډ کې چلوم یو دقیقه وخت راکوئ. اوکې په بخښنې سره زما ذهن کې دبليو آی اس پی او ریپیټر موډ، نو زه به اوس د هغه بره ډیوایس کیبل دل سره پلګ کوم. د ډیوایس هغه د بره ټینډا نه د لین پورټ نه مې کیبل راوړی دی او دلته به زه اوس د اول پورټ کې ورکم. نو زموږ چې کوم د اس اس آی ډي دا به څه شی وي زه وایم ګوره تاسو بره او لاندې اس اس آی ډي او پاسورډ او دا نور شیان سیم ټو سیم وساتئ. درمونې ګوره پاسورډ سیم ټو سیم وساتئ، بره مګبر وموندئ لاندې خو زه چینجوم ټي پی ډیش لینک. تاسو بر او لاندې پاسورډ همدارنګه دغه نور شیان سیم ټو سیم وساتل 1 2 3 4 5 6 7 8. اوس دا ما ډیفرنټ او دلته زه راځم تاسو د چینل هر څه انتخابولی شئ. د سکیورټي ټایپ پاسورډ او د اس آی ډي دا سیم ټو سیم وساتئ. نو څه به وشي
دا ډیوایس به تاسو سره بالکل وچلیږي په بخښنې سره وایرلس دغه سیملیس رومینګ به وشي ښه. نو دا به دې نه د نیکسټ کم. اوس تاسو آی پی اډرس څنګه غواړئ؟ زه دا ډیوایس دلته اوس کنیکټ کوم. ګوره د دې لین پورټ سره د بره لین پورټ د لاندې لین پورټ سره وصلوم. ګوره سمارټ آی پی کې بیا ورته هغه آی پی اډرس ورکوي. نو هغه به کله یو آی پی اډرس ورکوي کله به بل ورکوي. زه راځم دې ځینې سټیټیک آی پی اډرس ورته علامه د نمونې په ډول زه همدا 192.168.0 یو د آی پی اډرس دی. ګوره دلته چې دا کوم آی پی اډرس ورکوي دا داسې آی پی اډرس ورکوي ګلابه چې دا د هغې په څه کې نه وي، ډي سی پي سرور کې نه وي، هغه پول کې تاسو وکړئ چې 200 پورې ډي سی پي سرور دا دې باندې ډي سی پي سرور د څه اړتیا ده دا به دې تاسو ډیسیبل کړئ ځکه دا ټي پی لینک باید چاته آی پی اډرس ورنه کړي. د دې نه نیکسټ کوئ چې کله مو نیکسټ کو دا سیټینګ به ټول سب شي. ښه آی پی اډرس بیا هم وایم آی پی اډرس دې ته سټیټیک ورکوي که نه بره ټینډا ورته آی پی اډرس ورکوي شي، خو تاسو کوشش وکړئ چې دې ته آی پی اډرس سټیټیک ورکوي. یو دویم داسې آی پی اډرس ورکوي چې د بره ټینډا په رینج کې نه وي. دویم او دغه او که تاسو چې ته غواړئ چې ترلاسه کوئ رومینګ نو بیا یوزر دغه اس آی ډي پاسورډ او سکیورټي ټایپ سیم ټو سیم وساتئ. ګرانو ملګرو ګورئ زه راغلی یم، زه پوهېږم چې انټرنیټ راغلی خو راځئ یو کار کوو. د ټي پي لینک چې کوم دا نوم دی دا خو ما چینج کو البته، خو نه پوهېږم لکه چې سیټینګ نه دی سیف شوی دا زموږ ډیوایس کله ناکله داسې ناغېړي کوي. اوس ګوره زما ډیوایس تللی دی اټومیټیکلي دیز نه آی پی اډرس اخیستی اوس په 0 نه اکسس کېږي. ګوره زه ټینډا دغه ته رالم بره ټینډا ته دا ټي ایل ډبلیو آر دا دی که نه ګوره آی پی اډرس ورکړی 102. نو ما تاسو ته ځکه وایي چې دا به تاسو بیا په عذابوي. تاسو ګوره دا 102 باندې اوس اکسس کوی شئ. نو دا به تاسو همیش دپاره څه شی ساتئ هلته ونه شو بیا تاسو کولی شئ خیر نیټورک ته راشئ لین ته راشئ دیز نه ورته وویل نه وروره د هغه ځای نه مه ترلاسه کوه. او به تاله یو آی پی اډرس درکوي بل ورځ بل آی پی اډرس درکوي. یو ستا آی پی اډرس شو یو دا کار وکړه ګوره سیو اوکې میبي دا ډیوایس دې دپاره ریبوټ شي نو د آی پی اډرس سټیټیک ورکوي. څه هم انټرنیټ راغلی خو ګوره زه اوم کتو زه ښه دی چې دا هم تاسو زده کړو چې داسې کار که وشي که چېرته دا د آی پی اډرس اتوماتیک ډول بر ځای نه راوالي نو تاسو بیا هغه بره مین راوټر ته ځئ په هغې کې به ګورئ چې کوم آی پی اډرس یې درته ورکړی. ځکه تاسو ته وویله چې کوشش وکړئ آی پی اډرس سټیټیک ورکوئ. یو سټیټیک آی پی اډرس ورکوئ بل دلته ډي سی پي ډیسیبل کړئ او بل کوم آی پی اډرس چې ورکوئ هغه باید د بره ډیوایس په پول کې نه اوسي. ښه ګرانو ملګرو کله چې دا ډیوایس ریبوټ شي بیرته به له همدې ټي پي لینک سره کنیکټ شي. ښه دا خبرو ته مو پام وي. ګوره زه بېرته له ټي پي لینک سره کنیکټ کېږم له ده سره کنیکټ کېږم ګورم چې هماغه آی پی اډرس دی که نه. دلته راځم کنیکټ ویر از نه دلته ټي پي لینک سره کنیکټ شه. راځم دلته ګوره دا ځل په یو آی پی اډرس اکسس کوم. ښه 192.168.0 ځکه ما سټیټیک د آی پی اډرس ورکوم. دا کار به وکړئ نیټورک ته به راشئ لین ته او دې ځای کې به درته سټیټیکلي آی پی اډرس ورکوئ. نو ما سټیټیک آی پی اډرس ورکړی دی 192.168.0 بل ډي سی پي ګورم اوس هم انیبل ده ځکه مخکې کویک سیټینګ نو اپلای شوی آی تھینک دا سیف کوم ډي سی پي بل ته مستقیما ډیسیبل کوي چې دا چېرته آی پی اډرس ورنه کړي ډیسیبل شو. او اوس به راځو ګوره کلاینټ لیست چاته آی پی اډرس نه دی ورکړی. اوس به زه دا خپل کمپیوټر کنیکټ کوم داسې به زما کمپیوټر به له دې ډیوایس سره کنیکټ شي خو ځي وبره ټینډا دا به ټینډا ته لیږي او ټینډا به ورته آی پی اډرس ورکوي. او اوس به انټرنیټ هم وي. ګوره زه له دې دغه سره نه کنیکټ کېږم. ښه اکبر مومن انسټیټیوټ سره نه کنیکټ کېږم. بعضې وخت زموږ انټرنیټ هم ځي راځي خو زه هغه دی رالی انټرنیټ. اوس زه راځم ګوره د ټي پي لینک سره کنیکټ یم او بیا ویکیپیډیا سرچ کوم. راځم سرچ کوم ویکیپیډیا ګوره انټرنیټ شته حالان کې زه کنیکټ یم له چا سره تاسو ګورئ زه کنیکټ یم له ټي پي لینک سره. د اکبر مومن انسټیټیوټ چې کوم ټینډا دی د هغې نه مې انټرنیټ راوړ دلته. اوس به اکچولي خلک ځي دلته یعنې زما ډیوایس هم دلته راغلی دا ګوره اس ایم ای پي سي به دلته وي. او که زه دا بره ډیوایس اکسس کړم یعنې زما ډیوایس به هم د بره ځای نه آی پی اډرس علي خان زه د خپل موبایل کنیکټ کړم او یا هم دا کمپیوټر کنیکټ کړم نو دا به راځي ریزنبل آی پی اډرس علي. زه د خپل موبایل رالم دا اوس کنیکټ کوم له چا سره تاسو ګوره دلته راشئ زه د خپل موبایل کنیکټ کړم له همدې ټي پي لینک سره. ها نو ما خپل موبایل هم له ټي پي لینک سره کنیکټ کړو تاسو ته نه معلومیږي او زما دا کوم څه چې دی کمپیوټر دا هم له ده سره کنیکټ دی. که زه دلته راشم ګوره دې په ډي سی پي کې هېڅ هم نشته کلاینټ لیست نشته خو بره ځي د هغه ځای نه ولا مستقیما سره اخلي
آی پی اډرس ولا دلته د ټنډا نه اساین کیږي ګوره ماهر افغان ته آی پی اډرس اساین شوی دیز نه اساین شوی ښه. نو دا ډیوایس اوس اصل لکه کالبد غوندې کار کوي. نو زه به له دې ټنډا سره کنیکټ کې ټیپ په بخښنې سره زه له ټي پی لینک سره کنیکټ یم او ټي پی لینک بیا کنیکټ دی بره له څه سره انشاءالله چې په ټاپالوجي به پوه شوي یاستئ. نو دغه ترتیب دی ښه. په دې خبره کې یوه خبر څو خبرې زده کړئ. اول دا چې دې ته بس سټیټیک آی پی اډرس ورکوئ داسې آی پی اډرس ورکوئ چې د بره مین راوټر کې چې کوم وي د هغې د پول نه د باندې وي. دلته ډي سی پي ډیسیبل ساتئ. بس تاسو اوس کولی شئ اوس دا ټي پی لینک دی دا زه وړی شم 2 منظره بره. نو دا به د بره نه لاندې زموږ مین راوټر سره کنیکټ وي او خلکو ته به خدمات وړاندې کوي.